ساينس په هغه لوی انسانانو کې دی چې د ځان تر ګټه تیر وو خو نه کولی یې شوه ډېر مراني به اوس هم وایي ډېر مندوخیل به چې مننه یې څه وکړل هلته د لوږې مړ شو خدای به هم کمیشنر وایي چې کمیشنران چې د هغو قبرونه ته معلوم دي که به ما ته معلوم ما دې خدای ووایي زموږ د وطن چې څه پښتانه کمیشنران دي که به د یوه قبر ما ته معلوم ما دې خدای ووایي د ساین قبر دی په سوو کلونو ولاکه ورک شي دلته اوس خلک شمار کړي پر لارې راتله ماشم خان جوګدی سپین ږیری سړی په مخه رالی را روان د هاشم خان چی شي دی د سایني سره له چمنه خلک را روان دي له هغه لرې درابڼه را روان شوي دي له هغه موسیخیل را روان دي د څه دپاره په هیر خو نه دی ورشریک خو په دې راغلی دی چې د ځان مشر یې بولي د ځان مخکښ یې بولي د ځان د لښکر میر یې بولي محمد اکا ولمر ماته خبره کوله دا محمد دا اللي بناشتي ودفصاني لا تو المال ساينتوس بس بلاقته والدول دا لوي غاروين دا كسي غارو المارتل هو والدول فديك يمدور وركورتي سوري كاريد مكتوب لا يا تمك يشم وركاريد داس داس شوروم نو دا خليك شناي شي دا لوي غرب صاحب خيال نو شوري زپل لګایم دا غر شوروم غر معنا دی پر دې کام چې د مریتوب پر دې کام چې د غلامۍ پر دې کام چې دا تور خپس که ناسته ده دا ولاړوم ده نوره نه که پسې پره زه دا ویایم تی پر موږ ګواه اوسئ انشاءالله تی خیالي لاس په ږیره کې دعا راته وکئ که په دغه ټیمه کې دا غر موږ نه واړوه موږ پښتانه نه یو دا به اوړي که خدای کول خامخا به اوړي مېړني چې یار پر یو خوا مخه کې هر څه کولی شي موږ د خدای خوار کې که موږ د بل ملک نه شو خدای دې د هر چا وطن ګلزار کړي جنتونه دې دوی ته مبارک لیکن عاجزانو لامون یې ولې تر اټکه دا خاوره زموږ ده دا موږ پلرونو په ډېره لو قرباني خوندي کړې ده دا پر موږ حق لري په فارسي کې یو شعر دی زیار ځای وایم وای حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنار خوشتر علی ماخ په پوهېږي او فارسي زده ده پښتنو چې کوم خلک فارسي نه پوهېږي دا وایي د وطن مینه د سلیمان تر مینه لا خوږه ده د وطن خوږه ده د وطن ازغي و سړي ته د بل تر ګلانو زیات ښایسته ایسي یوسف علیه السلام چې پلار یې پیغمبر و دی هم پیغمبر و ول یوسف علیه السلام په مصر کې باچا و ول ده به ویله چې دا باچهي مه وایي زه د خپل کنان کلي ملنګ وی زیاته به شو نو چې یوسف علیه السلام د پیغمبر زوی یوسف علیه السلام په خپله پیغمبر دا وایي چې که زه د کنان ملنګ وی تر دې شوم چې د مصر باچا یم عزیزان په دې موږ نه یو ګرم که موږ د خپل وطن پر ننګه لاس وله ورکو سره ملګري سو کنې بیخ مخیږي ثاني د هغه لښکر دا جنډه محمد جان چې خبر راته وکړه مال دا به نه کوم په خیر وبې کوم دا جنډه په هنه کې 15-20 کسه جوړه کړه د پښتانه قام د وطن تحریک ګټه وکړه صوبې جوړېدې پښتون بې برخې پاتې سو دا پښتون نه په پښتانه ګډ سو نه ځان له یو شی ورکړي قبایل اوسه پورې هلته پاتې دي په پنجاب کې هم ډېر پښتانه پاتې دي نو ځینې پښتانه خانشید پکښې سامي پکښې په هنه کې سره کښېنستل چې ورور دا پښتون خو بې برخې پاتې سو د پښتانه شپول نه سو معلوم پر پښتانه باندې د بل شپول د بل نوم وتپل سو راسې خپله پارټۍ جوړه نو یې دا پارټۍ جوړه کړه د دې نوم نیشنل عمومي پارټۍ په بریکټ کې ورسره ولګوله پښتونخوا ټیک د صحیح ده صحیح د صحیح ملګرو د پښتونخوا پر ننګه د ډېرو زړو ملګرو سره ځان را پرې کوي پښتونخوا یې نه کړه جوړه لیکن یو کار وسو دغه پښتونخوا نن پر پېښور ولګېدی ګرده به نه یې راغلی یو کیسه راغله ګرده به نه یې راغلی دا نوم 28 کسو یا 29 کسو پر هڼه کې وکړي خسایي پکې ناست و خانشیدو سایو مولوي عبدالله د بوستانو چې ورور موږ پر دې خفه یو چې زموږ وطن ولې نو سره یو لهذا راسې خپله پارټۍ جوړه کړو نیشنل عوامي پارټۍ پښتونخوا نن دا ده دا ستوری پر سایي غوړېدلی دی د کسې پر غره چې هر چېرې ته راګرځې هغه خلک چې زموږ د ملګري خفه کېږي به نه زموږ وروڼه دي زموږ عزیزان دي چې هر چېرې ته راګرځې
پر یو راغه باندې دا جنډه ولاړه دا د هغه ټیمک لښکر دی چې اساني ما ټیمک ورکړی دی و دې غره ته اوس د دې جنډې نیونکي غړیالي ځوانان په هر ټبر کې په سوو دي موږ نه د چا سره بدي کوو خدای مې د بدۍ وساتي نه د چا سره یوه خبره کوم عالمان ناست دي نن ورځ نه و لیکن کوم یې عزیزه مولوي صاحب ما تا سره واده ده دغسې م در سره واده ده د قرآن نظام چې هر وخت راوستی پښتونخوا ملي په کتار کې نه و موږ د خدای د جهان هم بې ایمانه تېر کړي د هغه دې بې ایمانه تېر که په دې راتلی چې پلانی ووټ راکړه قرآن څوک توبه کاږي قرآن به خپلې څنګه نه مني قرآن کریم خو ډېر لوی عظیم کتاب ما غوښتل چا سره مجلس کوو محمد اکا سره م کوو چا سره م کوئ ما ورته وکړل د قرآن شریف خو ډېر لوی کتاب دی که موږ دوه درې آیات هم سم ومنو موږ یو په یو مختبله کې ولکه وخېږو اوس د قرآن شریف یو کوچنی آیات دی بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم کې وایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تاسې د خیر او تقوا په کارو کې د بل سره کومک کوئ د بدۍ او د ګناه په کار کې کومک مه کوئ چې دغه موږ پښتو سره وکړو زموږ په وطن کې ګسه بدي ولا کوئ چې دا یو وایي خو یو آیت قرآن شریف خو دونه کتاب چې دغه یو آیات په اخلاص موږ ومنو او داس وکړو او د الله ګواه کړو او دا وعده وکړو چې دا آیات چې څه وایي دا به منو قسم دی زموږ د وطن ټولې بدۍ ختمې شي دا ښکاره خبره ده وایي د خیر په کارو کې د بل سره کومک وکړئ د ګناه په کارو کې مه کوئ د تقوا او د خیر په کارو کې کومک د بدۍ او د ګناه په کارو کې کومک مه کوئ یو بل آیت مبارک دی ګرد نه وایم علما ناست دي قرآن شریف کې الله پاک وایي ته رښتیا ګواهي مه پټوئ اوس موږ کله رښتیا ګواهي ورکول خو ګر پښتانه لمونځونه هم کوو تهجد هم کوو اشراق هم کوو څاشت هم کوو الله پاک وایي تاسې رښتیا ګواهي مه پټوئ که ستا د پلار خلاف یې هم دغرنګه نور واړه واړه ایتونه خو موږ عاجزانو مولوي صاحب هر در جماعت چې یاست موږ ورونه یاست موږ د سر سترګې یاست وطن اور اخیستی دي خواست درته کوم مهرباني وکړئ راسئ لاس وله ورکړو سایي د سایي لښکر انشاءالله الرحمن ته زموږ مشران یاست زموږ ورونه یاست مشران زموږ دپاره د پلار حیثیت لري کشران دی لکه زموږ بچیان نور زموږ همزول دي وروره تی ته موږ دا واک درکوو نن یې درکوو پخوا مې هم درکړی دی په تی د خدای هم پسې په تی د قرآن هم پسې کوم پر موږ شک راغلی چې پلانۍ خبره د قرآن د آیات خلاف کوئ راته ویې وایاست که مې وکړ بیا ژبه مې راپرېږئ کوم پر موږ شک راغلی چې ملا مې ماته څه ګېډې مې غوړې کړي د سایي لښکر یاست ملا مې ماته څه وطن مې خرڅ کړی دی زموږ مرګ ته یې ته راوات هسې ځان د کام ناتار په کام راګرځي مرادم هم نه کې ښکاره کېږي ته یې راسې وروره پښتو سره وکړو لاس وله ورکړو هېڅ به رامه ولکه وخوري نه د چا سره بدي کوو نه د چا سره بدکاري کوو موږ هم کام یو موږ هم انسانان یو زموږ هم ښځې دي زموږ هم بچیان دي حق لري ولې دا دومره خلک په دوبۍ کې ناست سایي به دا خبره کوله ښایسته وطن د جنت دغه وطن سوره رحمان کې نعمتونه الله بیانوي دا هر نعمت په دې وطن کې شته څکه دې مه پوسه دویم موږ ولې موږ یې خرڅوو د سایي لښکر دا و موږ خو واده کړې ده ته موږ ته نور څه نشئ کولی عزیزانو دعا خو راته وکړئ پر دعا خو مې کارتوس نه ګارېږي دعا خو راته وکړئ هېڅ بلا موږ ولکتی خالي دعا راته وکړئ چې وروره یاره ګړندي مړونه مې مړه شي ګړندي مړونه خو ته یاست عزیزانو ګړندي مړونه دا زموږ یو ګړندی مړه دغه ویل فتح خان بړیڅ په نقل کې دغه ویل د شپېتو بړیڅو ورځ په ورځ کامۍ هندوستان د سرو مچیو ګربینی دی د شپېتو بړیڅو ورځ په ورځ کامۍ 22 کاله کېږي زموږ سرونه پرې کېږي دا غړیالی کام دی که بل کام وایي ښځو به هم ژړل نر به هم ژړل ملا به هم ژړل پیر به هم ژړل فقیر به هم ژړل 22 کاله کېږي یار داود راولاړ شو کور خراب ظاهرشاه یې پورې وه په سوو خلک د بادشاهي یې څه لرې کړل بیا ترک یې راولاړ شو داود یې پورې وه په سوو خلک یې مړه کړل بیا امین پر ترک یې حمله وکړه بیا یې په سوو خلک د بادشاهي خلک مړه کړل بیا بل پر امین حمله وکړه هسې موږ یو غړیالی کام دی زورور کام دی زورور سړي زېږوي کنې موږ اوس چې خوش خوش بلاوې سره پاته وای نو سایي زموږ د کام په هغه غړیالیو مړو کې وو چې د دې کام دپاره یې خیر غوښت د دې کام پر خپل وطن یې د کام اختیار غوښت د دې کام د ښځو د بچیانو دپاره عزت غوښت
یوه خبره به نن وکړم خدای ته به غاړې خلاصې کړم تی به ګرد خفه کړم پروا نه لري د دې